بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل پروګرام کې نن موضوع زمونږه پرنټ ټایټلز ده چې ډیره مهمه موضوع ده. پرنټ ټایټل څه کار کوي؟ راځو لومړی چې دی دې کې مونږ سره پرنټ ایریا ده چې دا دلته مونږه لوستې وه. دلته به کلیک وکړئ او را به شي یو ساحه ورته سلیکټ کړئ. مثال تاسو وایئ چې دغه ساحه زه غواړم چې دا پرنټ شي. ډایرکټ پرنټ پریویو باندې هم کتلی شي او اوکې کولی هم شي. ګورئ همغه ساحه یې مونږ ته انتخاب کړه. بیا راځئ پرنټ ټایټل ته. دا ساحه اختیار موجوده ده، که تاسې ختمول غواړئ دې ځای نه به چې دی دا ټیب ووهئ په بیک سپیس او ختم به یې کړئ. ګورئ اوس به ټول پرنټ کېږي. پرنټ ټایټل ته راځئ بل ځای روز ټو ریپیټ آت ټاپ. ګورئ که چېرته راشو زه دغه ریکارډونه چې دی دا تکرارومه، لاندې راځو داسې چې بله صفحه هم جوړه شي، تکرار مو راغی. ګورئ که چېرته پرنټ پریویو ته راشو زموږ سره اوس هم یو پیج دی، لږ به نور هم ډریګ کړو، لاندې به راشو چې تکرار راشي. اوس موږ سره پیجونه دوه شول. که چېرته وغواړو د دویم پیج کې تاسې سره پرنټ پریویو کې وګورئ دغه نیم پوسټ سیلري په دویم پیج کې نشته. تا سره مثال لسګونه پیجونه دي زیات دي، ته وایې چې دغه نیم پوسټ سیلري چې کوم ده دا د ما سره تکرار راځي په هر یو پیج کې. نو دې دپاره به تاسې پیج لیاوټ کې پرنټ ټایټلز ته راشئ او دې کې چې دی روز ټو ریپیټ اټ ټاپ باندې به کلیک وکړئ دلته او راشئ دا رو ورته سلیکټ کړئ. دا اوکې کې دی دنه یا پرنټ پریویو ته لاړ شئ. تاسې سره چې دی دا به ټول تکرار راځي. تاسې داسې هم کولی شئ یوازې یو رو نه، مثال زه راځم دلته یو څو روګانو ته داسې کلر ورکوم، خپل د خوښې کولی شئ. هر څو روګان یې وغواړئ هماغه اندازه روګانې تاسې تکرار راوړلی شئ. زه یم چې دغه کلر والا چې تاسو ته بیل معلوم شي، زه دا غواړم چې 4 روګانې تکرار راوړم. تاسې به راشئ د دې نه پرنټ ټایټل کې به کلیک وکړئ او دلته هماغومره رو ورته سلیکټ کړئ او پرنټ پریویو ته راشئ. تاسې سره ګورئ دا په اول کې راغی، دویم کې وګورئ دویم کې هم هغه تکرار راغی. نو دا خپل د خوښې په اندازه روګانې تاسې کولی شئ چې تکرار راوړئ. بله خبره کوي کالم ټو ریپیټ آت لیفټ. که چېرته تاسې وغواړئ چې کالمونه لیفټ سایډ ته تکرار راوړئ هم کولی شئ. زه غواړم مثال دغه ای کالم چې دی دا زه تکرار راوړم. فرضاً دې ته زه یو کلر ورکوم چې دا معلوم شي چې دا تکرار راغلی دی. اوس راځو پیج لیاوټ ته پرنټ ټایټل ته. زه ورته یم چې ما ته د اولنی کالم دا تکرار راوړه. پرنټ پریویو باندې کلیک کړئ. ګورئ دا موجود دی په دویم صفحه کې مو په اوله کې مو چې هر څو صفحې وي تاسو سره په دې ټولو کې به تکرار راځي. بله خبره د څه کوي په دې پرنټ پریویو کې دلته وایي ګریډ لاین. غواړئ چې دا ګریډ لاین درته پرنټ شي دغه کم لاینونه چې دي. پرنټ پریویو باندې کلیک کړئ. ګورئ اوس موږ سره خو دلته بارډر موجود دی. که چېرته راشو دا بارډر موږ ختم کړو دی نه، نو تاسو ته بیا معلومات کیږي چې اوس دا پرنټ ګریډ لاین پکې پرنټ شوی دی که نه. راځو نو بارډر. که چېرته پرنټ پریویو ته راشو اوس ګورئ زموږ لیکل چې دی دا هغه ګریډ لاین ورسره راغی، بارډر ختم شو. پرنټ ټایټل ته راځو ورته وایو چې نه بارډر دا ګریډ لاین مو پرنټ کوه، دې نه به ټیک مارک لري ګو. پرنټ پریویو ته راشئ دلته وګورئ هغه ګریډ لاین ختم شو. پرنټ ټایټل ته راځئ. بله خبره دا کې بلیک اینډ وایټ، که دې باندې کلیک وکړو تاسې د پرنټ پریویو ته راشئ ستاسې دا لیکل په بلیک اینډ وایټ وي. دا څه وخت کې کار کوي؟ کله چې تاسې یو پکچر راخیستی وي یا مو یو شیپ راخیستی وي. زه به راشم دلته انسرټ ته یو پکچر به وګورو، پکچرز، دلته به زه راشم د ډیسکټاپ باندې به وګورو. مثال دا پکچر زه راخلم انسرټ. که پرنټ پریویو کې وګورو دا ګورئ بلیک اینډ وایټ شو موږ سره، ځکه موږ هغه آپشن آن کړی ورته. که پیج لیاوټ ته راشو ټایټل کې ورته بلیک اینډ وایټ نه ټیک مارک لرې کړو، پرنټ پریویو ته راشو دا به اوس بېرته په خپل حالت کې پرنټ کېږي. پرنټ ټایټل ته راځئ. بله خبره ډرافټ کوالټي ده. که دا انتخاب کړو پرنټ پریویو ته راشو بیا به تاسې سره که شیپ هم اخیستی وي که عکس وي هغه به ورکې نه پرنټ کېږي، او که دا ټیک مارک لرې کړو بیا به پرنټ کېږي.
ګورې پرنټ پریویو ته راشي اوس پرنټ کیږي. زه به دا ډیلیټ کړم. بیا راځو بله خبره په پرنټ ټایټل کې او ان کالم هیډینګ دا ای بی سی او یو دوه درې غواړي چې پرنټ شي نو دا به ټیک مارک او دا به پرنټ پریویو ته راشي. تا ته به چې د ای بی سی او یو دوه درې ګورې ای بی سی کالمونه ورسره چې دی رو نمبر دا به پرنټ کیږي. بله خبره کمنټس کوي. کمنټ تاسې اټ اینډ اف شیټ غواړئ که ډسپلی آن شیټ غواړئ دا که چېرته انتخاب کې پرنټ پریویو ته راشي که تاسې کمنټ اخیستی بیا به تاسې ته په اخر کې شو کېږي. مثال زه غواړم شفټ اف 2 سره کمنټ مې واخیست. ګورئ که چېرته پرنټ پریویو ته راشو اخر کې وګورئ پیجونه درې شو دا کمنټ به موږ ته اخر کې دلته شو کوي په اخرني پیج کې. نو دا د کمنټ خبره شوه. بل دی سیل ایرر ډسپلی. سیل ایرر ډسپلی څنګه کار کوي؟ مثال فرضاً زه دلته یو ایرر جوړوم په دې سیلري کې دلته لیکم مساوي دا ټکس راخلم دا تقسیموم مثال په دې ډیټ باندې انټر یې ګورئ یو ایرر راغی. دغه ایرر که پرنټ پریویو ته راشو موږ سره دا ایرر دلته شو کېږي. تاسې وګورئ ایرر موجود دی. زه چې دغه ایرر څنګه کوو اوس ډسپلی دی ته وایې چې نه بلینک تش دې شو کېږي ایرر دې نه شو کېږي پکې. تاسې وګورئ هغه د ایرر خانه چې دا خالی ده اوس نشته پکې. بیا راځئ پرنټ ټایټل ته ورته چې نه داسې ډش ډش دې شو کېږي هغې په ځای دې دوه خطونه راشي داسې ګورئ که نه ته وایې چې داسې دې نه شو کېږي پرنټ ټایټل ته راځئ دې ځای نه ورته وایې چې ان اے ناټ اویلیبل اوکېږه دې ځای نه دا دې شو کېږي ګورئ اوس چې ناټ اویلیبل. نو دا هر یو تاسې کولی شئ چې انتخاب کړئ او که ډسپلی انتخاب کړئ نو دا به تاسې ته بیا چې دی په پرنټ کې شو کېږي همدا ایرر چې کوم دی. بله خبره د پیج آرډر کوي ډاون دین اوور اوور دین ډاون. ګورئ تاسې که چېرته دې باندې کلیک کوئ د پرنټ خبره ده زه راځم دې ځای نه تاسو ته یو نوی شیټ اخلم او دې کې دا پیجونه زه لیکم. ګورئ که پرنټ پریویو ته راشو دا زموږ څه پکې نشته دی. دې ځای نه راځو مثال زه لیکم چې فرست پیج یا به نمبر ولیکو چې یو دلته زه لیکم چې دوه لاندې راځو دلته لیکم چې درې دلته به ولیکو څلور همداسې دلته به ولیکو چې پنځه دلته شپږ. اوس که چېرته موږ دا پرنټ کوو نو پرنټ پریویو ته راځو دا چې دی څرنګه پرنټ کېږي تاسې وګورئ دلته یو دی بیا درې دېرش پیجونه چې دی لاړه درې دېرش ته پنځه هغه درې دېرش چې دی مطلب درېیم دی موږ لیکلي هغه غلط شوی دی. دلته به راشو بېرته دا هغه بیا وګورو دا درې دېرش چې دی دا به بېرته درې. ښه دلته راځو پرنټ ته ګورئ اول چې دی یو پرنټ شو بیا درې پرنټ شو بیا پنځه بیا دوه بیا څلور بیا شپږ. د دې مطلب څنګه دی که دلته راشو دا ګوره اول چې ډاون دین اوور دا اول پیجونه داسې لاندې راځي لیفټ سایډ ته له کالم په حساب باندې لاندې راځي پرنټ کوي چې هغه خلاص شي بیا دې خوا راځي لکه تاسې دلته ګورئ اول چپ طرف ته پیجونه بیا داسې راځي. که ته ورته اوور دین ډاون او پرنټ پریویو ته راشي دا به اول پاسه پیجونه خلاص کړي داسې ځي په افقي ډول باندې او پیجونه تا ته پرنټ کوي. ګوره اول دوه درې څلور پنځه شپږ. نو دا د پرنټ خبره شوه چې تاسې دې باندې پوه شوي. بله خبره چې ده هغه د سکیل ټو فټ ده. سکیل ټو فټ څه کار کوي؟ ته غواړې چې دا ستا پیجونه پرنټ کوې نو په یو پیج کې چې دی څومره راشي مثال زه غواړم درې پیجونه دلته پرنټ پریویو ته راځو ګورئ درې پیجونه دي موږ سره دا دلته موږ سره چې دی شو کي. یا ته وایې چې نه زه غواړم فرضاً 1 پیج او دې ځای نه پرنټ پریویو ته راځي دا د سکیل خبره ده خو اصلي مهمه خبره دلته دا ده چې دلته که راشو هایډ وایډ ته نو دا هم چې دی مطلب ته د وایډ په اندازه څومره غواړې خو مهمه دلته زموږ سره چې دا هغه د سکیل دی. تاسې به دلته راشي په دې سکیل ټو فټ به خبره وکړئ دلته به کلیک وکړئ. اوس زه ګوره دلته چې دی مثال 100% دی که چېرته تاسې سره دا دغه تکرار راغلی وي زه به راشم دا به سلیکټ کړم فرضاً زه غواړم چې دا داسې تکرار راوړم
ګورئ که پرنټ پریویو ته راشو دا موږ سره چې دی شو کېږي 3 پیجونو کې دلته موږ ګورئ وایټ چې دی پراخوالی 1 پیج ورکړی او هایډ هم اټومیټک کړی که زه چېرته مثال دا ورته فرضاً زه 3 انتخاب کړمه پرنټ پریویو ته راځو دې ځای نه ګوره پیجونه 15 شو صحیح شو او که چېرته راشو ورته یو چې نه دې کې چې دی اصلي خبره د سکیل ده دې ځای ته راځو دې ځای نه چې دی مثال زه ورته وایم چې که چېرته تاسو غواړئ چې دا ټول په یو پیج کې راشي دلته به ورکوئ 1 دلته به ورکوئ چې 40 مثال ګورئ په وایټ کې 1 پیج او راواخله او په هایټ کې چې دی 45 که پرنټ پریویو ته راشو دا ټول به موږ سره چې دی اوس فعلا په 3 پیجونو کې شو کېږي نو کله چې وغواړو یو ته اړو نو هم کولی شو چې دا ټول په یو کې مونږ پرنټ کړو دلته به راسو کله چې تاسو غواړئ ټول په یو کې راوړئ نو دلته به پرنټ پریویو ته راشئ پرنټ پریویو کې به تاسو ورته چې دی سکیلینګ کې fit all those on one page دا کلیک کوئ یا fit sheet on one page چې کلیک کوئ تاسو سره به ټول چې دی ګورئ په یو پیج کې راځي صرف کمنټ چې دی هغه کمنټ موږ دلته شو کړی او هغه په بل پیج کې راغی که زه غواړم کمنټ نن کړمه پرنټ پریویو ته راشئ ګورئ ټول په یو پیج کې درته شو کوي ټول یو پیج شو ګوره پیج 1 of 1 نو په دې طریقې سره کولی شو چې تاسو سره په یو شیټ کې هر څومره لیکل وي تاسې ټول په یو شیټ کې کولی شئ چې پرنټ بله خبره دا ده شیټ رایټ ټو لیفټ که چېرته وغواړئ تاسې دا شیټ رایټ سایډ ته اړوئ پښتو لیکل کوئ دا نمبر 1 2 3 دا د ښي طرف نه شروع کوئ انټر کوئ کلیک کوئ دې باندې رایټ سایډ ته ځي او که چېرته بیرته کلیک کوئ بیرته لیفټ سایډ ته ځي که چېرته تاسې ډیفالټ غواړئ چې دا د همیشه دپاره چې کله یې مونږ اوپن کوو دا 1 2 3 د رایټ سایډ نه وي نو تاسې به فایل ته راشئ اپشن ته به راشئ دې کې به ایډوانس ته راشئ لاندې راځئ ایډوانس کې چې لاندې راغلی دا رایټ ټو لیفټ به انتخاب کوئ دا به اوکې کوئ کله چې دا اوکې کوئ اوس زه دا کلوز کوم راځم یو نوی فایل د ایکسل اوپن کوم تاسې کله چې وګورئ ایکسل اوپن شي نو ستاسې دا لیکل به د رایټ سایډ نه چې دی د رو نمبر او د کالم نمبر رایټ سایډ نه شروع شو دا هر ځل تاسو اوپن کوئ زه غواړم چې بیرته لیفټ سایډ نه دی راځي ډیفالټ حالت کې ایډوانس ته راځئ ایډوانس کې به لاندې راشئ لیفټ ټو رایټ انتخاب کوئ اوکې کوئ او دلته هم چې دی پیج لیاوټ کې اوس اړو لیفټ سایډ ته بله خبره دا کې که چېرته تاسو مثال لیکل کړي وي زه به یو څه لیکلو کوم مثال لیکم چې خان کنټرول انټر سره دا تکرار راځي زه راځم وایم چې ګریډ لاین لکه اوس مو ویل چې ګریډ لاین دلته ښکاري شو کېږي ته وایي چې دا دې نه شو کېږي ګریډ لاین ختم شو شو که غواړئ په پرنټ کې دې راشي که نه اوس په پرنټ کې نه راځي ګورئ که تاسو وایئ چې پرنټ کې دې راځي پرنټ به ټیک مارک کې اوس به ګورئ ګریډ لاین به پرنټ کې راځي او که نه غواړئ دا ټیک مارک لري بل دی هیډینګ ABC او 1 2 3 شو کېږي یو نه ټیک مارک لري که ختم شو ګوره 1 2 3 دا ختم شو بیا شو کوئ کلیک کا په پرنټ کې چې دی اوس فعلا موږ سره دا نه شو کېږي تاسې وګورئ 1 2 3 ABC کالم نمبر نه شو کېږي که پرنټ ټیک مارک نو رو نمبر کالم نمبر دا به په پرنټ کې هم شو کېږي همدارنګه ارنج چې دا موږ په شپ کې لوستی کله چې تاسې راشئ یو شپ راواخلئ دې ځای نه ډرایګ کوئ تاسې سره د ارنج په نوم باندې ګورئ یو دغه فارمټ چې مینو خلاصه شو په دې کې چې دی ارنج په نوم باندې ګروپ دی په دې کې دا ټول موجود دي که پیج لیاوټ ته راشو هغه هم دلته هم موجود دي نو تاسې که چېرته هم دا د یاده وتلي نو بیرته تاسې لاړ شئ او په انزر کې چې دی د شپ چې کومه ویډیو ده هغه ویډیو وګورئ نو تاسې به په دې باندې پوه شئ نو دا زمونږ د پیج لیاوټ درس و د نن ورځې چې تاسې ورباندې پوه شئ آینده کې به انشاءالله فارموله شروع کوو فارمولې ډېرې مهمې دي نو کوشش وکړئ چې تاسې ځان ورباندې پوه کړئ